سجده سهو منځ کې د اخره کې دوه سجدې لګول چې انسان سهو شي د دې درې وجې دي د دې سجدې څو وجې دي درې په منځ کې زیاتې کول دویم په منځ کې کمې کول دریم په منځ کې شک راتله بیا د شک مسله هغه ته بیانوم هغه به دوه قسمه ده په منځ کې شک راتله منځ کې زیاتې کول منځ کې کمې کول خو دا فایده ورسره یاد ساتئ چې دا به سهوني یعنی په خطا سره به کېږي ځکه که چا قصدن عمدن زیاتې او کمې وکړو نو مونځ یې څه شو باطل شو قصدن او عمدن پکې ګزاره نه کړي یو سړی وایي چې زه به قصدن د منځه په واجباتو کې یو واجب کار پرېږدم او بیا به دوه سجدې ولګوم کېږي نه ځکه چې په منځه کې چې یو سړی ارادتن او ښه په قصد سره او ښه ورته یاد یې او دی زیاتې کړي او کمې کړي د خدای الله په دین پورې خیان دي نو دا سجده سهو دا مسله د هغه چا دپاره دی چې هغه سهو وشي ځکه ورته سجده سهو وایي خطا شي او په خطا سره یا کمې وکړي یا زیاتې وکړي یا په شک کې پرېوځي شک سهو نه ده لکه سهو خدای چې کمې زیاتې وکړي خو دا شک هم یوه مسله ده دې هم څه علاج خو پکار دی که نه یو سړي د منځه په رکعاتو کې په سجدو کې په دې کې شک راغی څه به کوي شریعت مسله بیان کړې ده او دا سجده سهو واجب ده او لازم ده سجده سهو لازم ده صحیح خبر دا ده چې په دې باندې امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی نو د دې کول لازم دي چې کله انسان خطا کې واقع شي بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا به د سلام نه مخکې کوې که د سلام نه وروسته به یې کوې یو اوږده او پلنه مسله ده په کتابونو کې تقریبا لس اقوال دی په دې کې د علماو هم په دې باندې اتفاق د ټولو دی چې هر یو جایز دی د اتفاقي مسله ده جایز هر یو دی خو غوره طریقه کومه یوه ده په دې کې اختلاف دی بعضو علماو ځان ته خبره اسانه کړې ده وایي چې هر قسمه خطا شوي او شک ته د په منځه کې هر قسمه راغې نو د سلام د ګرځولو نه بد به دوه سجدې لګې یو قول دا دی چې سجده سهو به کوم ځای کې لګې سلام ګرځولو نه بعد هر وخت کې بل طرف ته به بل قول دا دی دوی خبره اسانه کړې ده وایي چې هر څه وشو که کمې دی که زیاتې دی که شک دی نو سجده سهو به د سلام نه مخکې کې سلام د ګرځولو نه مخکې به دوه سجدې ولګې بعضو علماو تفصیل بیان کړی چې نه د حدیثونو ته به ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کار کړی دی هغه شان به یې کوو او دلیل په رڼا کې دا ډېره مضبوطه خبره ده اگر که جایز دواړه وي لکه اوس حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاني ځای کې سلام نه بعد سجده سهو کړې ده یو سړي ته هم دقه شان غلطي راغله او د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه نو سجده سهو یې څه ده صحیح ده صحیح ټول دي خو اختلاف دی کې دی چې کومه غوره ده نو غوره دا ده چې موږ هغه شان طریقه وکړو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده نو بیا په هغې کې اختلاف دی بعض وایي دلته به داسې کوي او دلته به دا کوي زه درته لنډ او حاصل دا خبره ذکر کومه د دې نه مخکې چې تاسو ته دا تنبیه درکړم چې موږ الحمدلله ټول سړي یو څه ماشومانان نه یو مخکې و ما بار بار تنبیه ورکوله په دې موبایلو باندې چې دا بند یې ساتئ خو بیا یې ستړي کړو
نو اوس یو سړی پې ښه ښکاري چې موبایل دی ورته راځي کړنګي دا په دې درس کې صرف په دې ننني درس کې او په دې لسو 12 منټو کې 3 پیرې جوال وکړنګېد داسې ده که نه ده یا به تاسو ته ډېره ګرانه وي د دې موبایل بندول د الله لپاره او یا به ډېر غټ سړی ډېر ضروري ټلیفونونه به ته راځي نو چې دومره غټ وي چې دین دپاره ټیم نشي ورکولی نو بیا د درس کې او د دین دپاره ناسته داسې شي دا موبایل یې دې دیوالونه لرې راواچوئ ماتې کوي چې کله پکې بېعزتي او بېادبي د الله کېږي او د الله د کورونو کېږي موږ الحمدلله چې انسان د یو مسلې سره عادت شي که نه هغه عادت وي زه د خپل ځاني یم زه په دې عادت شوی یم چې جومات ته راننوځم یا موبایل ما سره نه یا به سایلنټ وي جومات په دې پوړۍ چې زه خپل کېدم نو بس ما ته رایاد شي چې موبایل بندې کوم بهر ته وځو بیا به ورسره ګورو خو دا چې ورته په دې مانځه کې او په دې درسونو کې کړنګېږي دا غریبانه نه دي عادت دوی دا مسله نه دی زده کړې ځکه تېرېږي هر وخت او چې کله موږ مسله بیان کړو هر یو په جیب باندې هم لږې کړپ کړپ بیا زر زر دا کړي دا به ځان عادت کړي چې جومات ته راننوځي درس کې کښېنې دا موبایل لږ بندوه که قیمتي نه وي دا قرآن او د حدیث نه او که قیمتي ستا په نظر کې د قرآن او د حدیث نه بیا خو ستا جدا مسله ده ستا علاج بیا موږ سره نشته په مخه بار بار په یو خبر باندې تنبیه دا خوند هم نه کوي او سړی کم عمره ته ماشوم ته لګوي نو هغه ته به بار بار نصیحت کوي ځکه چې ماشوم خو خبره هېروي بل ماشوم دی نو هغه ته به په مخه یادوي داسې کوه داسې مه کوه داسې کوه داسې مه کوه یوه خبره زموږ د دین سره تعلق ساتي او بار بار یې ته بیانو چې کله یو اعلان د حکومت د طرف نه وشو دلته چې حکومت اوس کیمرې لګولي دي او په هغې کې دا پټ هم رانیسي چا پټه نه وي تړلې هغه باندې پرچي کټ کېږي نو هر یو چې ګاډي ته راوخېږي نو دومره یې راولي دي چې هغه کور مخې ته ولاړ ګاډي کې به یې پټه تړلي دومره قدر او دومره یره که دا یره یې د الله نه کولی چې تا ته پته وي چې هر وخت ما سره 2 ملائک دي کرامن کاتبین د هر څه هغوی نوټ کوي نو چېرته به ته د الله بېقدري نه وکړې او چېرته به د الله بېادبي نه وکړې احتیاط کوئ حیا د الله نه حیا کوئ حیا د الله نه کوئ چېرې الله به څه وایي چې زما د بنده زما دپاره دومره څه نشي کولی چې دا موبایل لږ ساعت له بندوی مه سایلنټ یې که دومره نشي کولی موږ کوم ځای کې لګي سجده سهو په دوانه طریقو جایز ده قبل السلام او بعد السلام خو غوره دا ده چې انسان په هغه طریقو کې به کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې په هغې کې هم بې اختلاف دی خو زه به درته حاصل او مختصر خبره ذکر کم دا خبره به د ټوله اسانه شي غټو محققینو علماو دا طریقه بیان کړې ده او دا نچوړې راویستې دی او دا خبرې د قرآن او د حدیث نه راویستې دي انسان چې په دې حدیثونو کې نظر ورواچو د حدیثونو ټول روان دي وایو به نو دا نتیجې ترې راوځي شیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله هغه یو رساله هم په دې باندې لیکلې ده نو هغه هم حاصل دا ذکر کړی وی په 2 حالاتو کې به د سلام نه مخکې سجده کې په 2 حالاتو کې به د سلام نه بعد کې په دې خو ورسېدې که نه چې 2 او 2